صافیه وزیر افغان څوک ده او امریکا کې څه کوي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. صافیه وزیر چې 22 کاله عمر لري وی کولی شو چې د امریکا د همشایر ایالت کې د همشایر لجسلیچر مقننه قوې مقدماتي ټاکنو کې په 2013 کال کې بریالی شوه. صافیه وزیر 6 کلنه وه چې په 1979 کال کې کورنۍ د داخلي جنګونو له امله د افغانستان څخه ازبکستان ته لاړل او په 2007 کال کې د خپلې مور سره امریکا ته لاړه او هلته یې پناه واخیسته. صافیه په 2011 کال کې له مکتب څخه فارغه شوه او په 2014 کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړ. په 2014 کې په تجارت کې ډیګري ترلاسه کړه. صافیه متأهله ده، واده یې د مور او پلار په خوښه کړی. هغه اوس مهال 3 ماشومان لري. د صافیه وزیر مقابل سیال ډیک فارټن 16 کلن سړی و. هغه یو پخوانی کنسولر و او د پولیسو افسر هم تیر شوی ده. ډیک فارټن مخالفت وښود. هغه وایي چې دا وطن زموږ ده، څنګه کولی شي چې یو مهاجر دی په ټاکنو کې بریالی شي. هغه وایي د امریکا په ټاکنو کې یوازې امریکایان حق لري. صافیه د ډیک فارټن څخه 180 زیاتې رایې په وړلو سره هغه ته ماتې ورکړه. د همشایر ایالت خلک وایي موږ ډیر خوشحاله یو چې یوه ځوانه میرمن د سیاست ډګر ته راغله. هغوی زیاتوي چې موږ ته دا نه ده مهمه چې صافیه یوه افغانه ده، بلکې موږ ته د هغې پوهه مهمه ده. د صافیه وزیر څخه د همشایر ایالت نور مهاجر ډیرې هیلې لري او وایي چې د مهاجرو د حقوقو برخې کې به صافیه وزیر ګټوره تمامه شي. تاسو د دغې میرمنې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.